سلام ستړي مشه ډیرو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی هم څو ښه خبرونه د افغانستان لپاره. ایران وایي افغان غالیو او پرشونو له موږ نړیوال بازار نیولی دی. ایران وایي په افغانستان کې جوړ شوو غالیو په نړیوالو بازارونو کې د ایراني غالیو ځای نیولی دی. د ایران د صنعتي سکتور چارواکو او د غالیو د پلور اتحادیې مسؤلینو ویلي دي چې دمګړۍ په نړیوالو بازارونو کې د ایراني غالیو او پرشونو پر ځای د افغانستان، هند او پاکستان غالیو او پرشونو بازار خپل کړی دی. د دوی په خبره د ایران ستره اقتصادي ضربه ده او ایراني غالۍ په نړیوالو بازارونو کې هیڅ مشتری نه لري. ایراني چارواکو یې د مشتریانو د کمیدو لامل هم د بیو لوړوالی ښودلی دی، خو په حقیقت کې افغان غالۍ په ټوله نړۍ کې تر ټولو ګران بیه دي. د افغانستان په لاس اوبدل شوي پرشونه هم په نړیواله کچه ګرم بازار لري او خلک یې خوښوي. د ایران او افغانستان ګډ پلاوي د خواب هرات ریل پټلۍ له چارو لیدنه کړې ده. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې د ولسمشر په لارښوونه د هرات والي وحید قتالي د ایران د ریل لارو د ادارې له مرستیال سره یو ځای د افغانستان په خاوره کې د هرات خواب ریل پټلۍ د جوړېدو له چارو لیدنه کړې ده. دواړو لورو ویلي چې دغه پټلۍ د ژر جوړېدو لپاره به اړین اقدامات ترسره کوي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د نورو خبرونو کې به واورئ ملي امنیت شورا وایي طالبانو تېره اونۍ کې 193 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبانو د تاوتریخوالي په دوام یوازې په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 401 بریدونو پر مهال 40 ملکي وګړي وژلي او 93 نور یې ټپیان کړي دي. یا د شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یادو تلفاتو ډیره برخه په هلمند، بادغیس او غور ولایتونو کې اوښتې. خبرپاڼه کې راغلي د خلکو د سر او مال ساتنه د افغان دولت له لومړیتوبونو څخه ده، خو طالبان د بې دفاع او ملکي وژنې خلکو ته دوام ورکړی دی. له 4,640 مثبتو پیښو سره یوازې 9,996 مثبتې پیښې په هیواد کې فعالې دي. روغتیا وزارت یو ځل بیا پر هیوادوالو غږ کړی دی چې په راتلونکي لوی اختر کې د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د یاد وزارت په خبره د کرونا د پراختیا ګواښ لا هم موجود دی او خلک د په لوی اختر کې د کوچني هغه تېروتنې نه تکراروي. روغتیا وزارت دغه راز په هیواد کې د کرونا وبا 43 مثبتو پیښو ثبتېدو راپور ورکړی دی چې په دې سره پر یادې وبا د اخته کسانو شمېر 14,014 تنو ته رسېدلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، تر بیا ښې چارې.